منکر سخکال د قربانی د پاره څه شی نشته دا یو چرګ لرو نو دغه به حلال کو کومو خلکو چې چرګان ساتلی دي نو د هغې کور مخته ګرځېږي را ګرځېږي دا یو قسم پیره ده ګورخه وای د شیطان ډېره مینه د هغه د طاووس سره ده ولې چې دې کې څه ناسه علما کرام لیکي وي دې کې څه ناسه ماده د کبر پرته ده په کور کې سپین چرګ وساتئ 4 کورونه شاته 4 ښي طرف ته او 4 چپ طرف ته د دې ټولو حفاظت دا چرګان کوي کم ځای پورې د چرګ آواز وي هغه ځای پورې پیریان تښتي دغې منطقې نه پیریان بیا ځان وباسي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين والمرسلين إلى يوم الدين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسلك مسلكهم وترسم خطاهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحققين والعلماء الربانيين والمجاهدين المخلصين إلى يوم الفصل والحساب والجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پانا لا ټولو قدرمنو مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانښت کې پړ کې یم زمونږه نننۍ خپرونه هغه د رب العالمین جل جلاله د مخلوقاتو نه د یو مخلوق په اثر باندې ده موږ تاسو زندگی کو د انسان سره الله تعالی نور مخلوقات هم په دې دنیا کې په دې سرزمین کې پیدا کړي خدا ټول د انسان د فایدې دپاره دي څه نه فزیکي فایده اخلي څه نه معنوي اخلي او څه نه چې کوم دی جسمي اخلي او د ده په ژوند کې ډیر اشیا داسې استعمالیږي چې هغه الله تعالی د نورو مخلوقاتو حیواناتو پرندګانو نه الله تعالی د دوی په کار باندې راولي او د دوی په زندګۍ کې راځي یو د هغې نه چرګ دی چرګ نه مقصد زمونږه یوازې چرګ نه بلکې چرګ هم ورسره ده ځکه چې چرګ او چرګه دا دواړه سره یو جسم دی چې چرګه نه وي نو چرګ به د کم ځای راشي او چې چرګ نه وي نو چرګه به د کم ځای نشي لکه څنګه نارینه او ښځینه چې دي دغسې جوړه الله پیدا کړي دي خو د چرګ صفت ځکه ډیر کیږي چې په چرګ کې بعضې صفات داسې الله تعالی پیدا کړي دي چې هغه بیا په چرګ کې نشته نو دواړه د الله تعالی پیداوار دی مگر بعضې اثرات پکې الله تعالی ایښي دي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي تاسو چرګ ته کنځل مه کوئ ځکه دی تاسو مانځه ته راپاسئ مشکات شریف روایت ده تاسو چرګ ته کنځل مه کوئ اکثره خلک بیا خصوصا ښځینهو کې دا عادت ډیر زیات دی چې هغوی چرګ ته کنځلې ډېرې زیاتې کوي آواز چې کوي نو بیا وایي چې برپدر دی د هغه صاحب نه حالت شه صاحب یې څوک یې صاحب یې خاوند دي ځکه پیسې خو هغه نه اخیستي نو هغه طرف باندې خپل خاوند ته به دې ردې وایي نو کنځلې کول دا اسم بد عمل دی خو بیا حیواناتو ته نه دي کول پکار رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صراحتا منع کړي په حدیث مبارک کې چې دې ته تاسو کنځلې مه کوئ ځکه دا تاسو مونځ ته راپاسئ د دې باره کې علما کرامو اوږد تفصیل ذکر کړی دی
او د علماء کرامو اقوال پې راجمع کړي دي او د صحابه کرامو بعضې اقوال هغې په دې باندې جمع کړي دي. راځئ ګورو چې شریعت مطهره کې مونږ او تاسو ته څه فرمان دی. فرمان دا دی چې تاسو کنځل چرګ ته مه کوئ. خو د دې نه معنا به دا نه وي چې څوک یې په کور کې ساتي نو د جنګولو دپاره یې وساتي، ځکه دا ناروا دی. یو چرګ ساتل دی نو په دې کې ثواب دی. چرګان چې څوک ساتي او یو چرګ جنګول دی دا د لوط علیه السلام د قوم عمل دی. د هغې نه به ځان ساتي، ځکه صاحب د روح المعانی ذکر کړي دي او نور علما هم ذکر کړي دي چې چرګان جنګول دا د لوط علیه السلام د قوم عمل دی. لقمان حکیم صاحب ټول پیژنو چې دا یو هوښیار سړی تیر شوی دی. دی یو ورځ خپل بچي ته نصیحت کوي. د ده بعضې نصیحتونه قرآن ذکر کړي دي او بعضې نصیحتونه یې بیا علما کرامو ذکر کړي دي، امت ته را نقل کړي. خپل بچي ته نصیحت کوي، ورته وایي ای بچیام زما نصیحت واوره، اسې نه چې له تا نه چرګ په عبادت کې ډېر تقوادار شي. څه معنا؟ یعنی اسې نه چې ستا نه چرګ په عبادت کې وړاندې شي، کوشش دا کوه چې چرګ ستا نه په عبادت کې شاته وي. لقمان حکیم صاحب ته بچې وایي، پوه نه شم بابا جانه. لقمان حکیم صاحب ورته وایي معنا دا کله چې نیمه شپه شي نو چرګ خپل رب یادوي، نو ته هم خپل رب یادوه. موږ او تاسو کتلی دي چې د چربانګ په وخت کې یعنې د تهجد په وخت کې چرګان اذانونه کوي، ځکه دغه وخت هم د چربانګ نوم اخلي چرګ بانګ، یعنې د چرګ آوازونه دغه وخت کې پورته کیږي. لقمان حکیم صاحب ورته وایي، لقمان حکیم صاحب ورته وایي چې تا نه په عبادت کې ګوره وړاندې نه شي، یعنې په هغې وخت کې الله تعالی یادوه چې په کوم وخت کې چرګ الله تعالی یادوي. چرګ هم الله تعالی یادوي، نو کوشش کوه چې الله تعالی د یادونه باسي. بعضې علماء کرامو حتی دې پورې ویلي دي چې په چرګ کې د انبیاء کرامو عادات پراته دي، خصلتونه پکې د انبیاء کرامو پراته دي. بعضې عادات د بعضې پیغمبرانو هغه په چرګ کې الله تعالی جمع کړي دي. لکه څنګه؟ یو دا ده چې هغه ډېر ذاکر دی، ذکر د الله تعالی ډېر کوي. چرګ د الله تعالی ذکر ډېر کوي. بهادری پکې پرته ده، سخاوت هم پکې پروت دی. دا خصلتونه پکې د ډېرو خلکو جمع شوي دي، ځکه یو انسان چې ډېر ذاکر وي یا بهادر وي یا سخي وي، دا درې واړه ښه صفات دي. نور صفتونه هم پکې شته. په دې کې د سخا صفت ډېر دی. تحفة الحبیب فیما زاد علی الترغیب والترہیب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو روایت ذکر دی. هغه روایت عبدالرحمن صفوری رحمت الله علیه په نصحة المجالس کې ذکر کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چرګ ته بد موایا. یو حدیث د مشکات دی چې لا تسبوا الدیک، تاسو چرګ ته کنځلې مه کوئ ځکه تاسو مونځ ته پاسئ. دې روایت کې وایي چرګ ته بد موایا ځکه هغه زما دوست دی او زه د هغې دوست یم او هغه زما د دشمن دی. نو د رسول الله مبارک دشمن چې دی نو هغه شیطانو. رسول الله مبارک ورته وایي په همدغې روایت کې بیا وایي په هغې ذات مې د قسم وي چې روح زما د چا په قبضه کې دی. که بني آدم ته د چرګ قربت معلوم شوی وی نو هغه به د هغې بڼه کې او غوښې د سرو زرو او سپینو زرو په قیمت باندې اغستی وی، په دې قیمت به اغستی وی. وجه دا ده وایي ځکه چې تر کوم ځای پورې د چرګ آواز وي هغه ځای پورې پیریان تښتي، دغې منطقې نه پیریان بیا ځان وباسي.
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی په پرندگانو کې شیطان ته د ټولو نه زیات مبغوزه پرنده هغه چرګ ده او د ټولو نه زیات محبوب ترین چې دی نو هغه طاووس دی. ولی وروسته به روایاتو کې راشي چرګ چې دی نو دا فریخته په سترګو باندې ویني او طاووس چې دی نو دا فریخته په سترګو باندې نه ویني. نو فریخته چې کم یو مخلوق د الله تعالی ویني او د په ثنا وای دا د کمال دی. نو چرګ الله تعالی دا کمالی خیر چې د فریخته په سترګو باندې ویني او طاووس سره ځکه شیطان مینه کوي وجه دا د طاووس کې کبر پروت دی. خیسته الله پیدا کړی دی کنه. علما لیکي ځکه د دې وجه نه چې الله ورته خایس ورکړی دی نو د پاغي باندې کبرجن ګرځي. که تاسو چیرته وګورئ په چمن کې چې ګرځي نو ډېر داسې په کبر باندې قدمونه پورته کوي. کله نا کله چې د کبر په جوش کې راشي نو خپل ویښتان ودرئ بڼه کې په ځان باندې ودرئ. دا د دې دپاره نه ودرئ چې د ستوماني وباسي بلکې د دې فکر دا دی چې زه دا بڼه کې ودروم نو زما خایس یو په دوه کېږي خلکو ته خپل خایس ښایي. خصوصا کله چې د دې ښځینه د سره نږدې شي یعنی دا چیرته نر طاووس ښځه طاووس وګوري دغه وخت کې ورته خپل ویښتان ودرئ ترغیب ورکوي. خو وایي دا چې کله په جوش د کبر کې راشي نو خپل ویښتان ودرئ. کله چې د خپو طرف ته وګوري نو خپې ورته الله تعالی ډېرې بدرنګې ورکړي دي نو کبر مات شي. دویمه دا ده د طاووس دویمه جوړه چې کومه ده د ښځه الله پیدا کړې ده نو هغه ډېره بدرنګه ده په نسبت د نارینه په نسبت د نر د دغه ښځه چې ده نو ډېره بدرنګه سي په ښه نه مخه نه غوندې ګرځي. نو د دې وجې نه وای د شیطان ډیره مینا د هغه د طاووس سره ده. ولې چې دې کې څه ناڅه علما کرام لیکي وي دې کې څه ناڅه ماده د کبر پرته ده او چرګ چې دی نو عاجزي پکې پرته وي او ذکر د الله تعالی ډېر کوي. انس رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه روایت ذکر کوي چې کم یو چرګ هغه کاکل لرون کې وي یعنی تاج لري او رنگین سپین وي نو دا زما دوست دی او زما دوست د جبرئیل امین دوست دی او هغه زما د خدای کم دشمن چې ابلیس یادېږي دا د هغې دشمن دی. چرګ یادوي ځکه شیطان سره د مینه نه کوي دښمني لري. بل صفت د چرګ دا دی چې د خپل مالک د کور حفاظت کوي. که تاسو لیدلی وي کومو خلکو چې چرګان ساتلی دي نو د هغې کور مخ ته ګرځېږي را ګرځېږي دا یو قسم پیره ده. ګوره ښه پردی سړی چې راځي نو تاسو وګورئ د کور کس چې راځي دی آواز نه کوي. پردی سړی چې په دې دروازې باندې راشي دی آوازونه کوي. د خپل مالک د کور حفاظت کوي. ښه حتی که مونږ تاسو وګورو کله چې زمونږ او ستاسو په کورونو کې یو نوی درنده راوځي مثال په طور باندې مار یا وغیره وغیره مګه چرګان یو دفعه آوازونه شروع کی نور حیوانات آوازونه نه کوي مګر دا آواز شروع کی. څه وجه ده؟ وجه دا د خبر ورکوي چې کور ته ګوره موزي او زرناک شی راننوته نو کور مالک ته خبر ورکي. همدغه روایت کې چې کوم عبدالرحمن صفوری رحمت الله تعالی ذکر کړی دی دې کې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د خپل مالک د کور نه علاوه د دین غیر د 14 کورونو دا چرګ حفاظت کوي. سلور مخامخ سلور کورونه شاته سلور خي طرف ته او سلور چپ طرف ته د ټولو حفاظت دا چرګان کوي. او کتا سو لیدلی چرګان عادت هم داده په کورونو ګرځي خو ډیر لري نه زی هم دا نږدې کورونو کې ګرځيږي. وجه دا ده چې دوی د انسانانو سره مینه ډیره لري او د انسان د مینې د وجه نه الله تعالی په دې کې کمالات خېری. یو بل درته وایم د کمال خبره
رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي، ترمذی روایت ده، کم یو سیز چې هغه په پنجو باندې شکول کوي او په داړو باندې شکول کوي دا حرام دي. د هغې د خوله هغه جوټه چې د دام مردار دی لکه سپی زمری داسې نور، مګر په دې کې یو دانه دی چې هغې ته په شکه مونږ تاسو وایو د دې عادت او د زمري عادت یو دی، د دې عادت او د دې خوراک او د سپي یو دی. امقسې خوراک چې هغه کوي نو همغسې دام کوي، مګر د دې د خولې جوټه الله تعالی پاکه کړې ده. ولې؟ علت او سبب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ذکر کوي دا تاسو سره ډیر ګرځېږي را ګرځېږي نو ځکه په حرج کې مو الله نه واقع کوي. د انسان د برکت الله تعالی د دې د خولې جوټه هم پاکه کړه. نو په نسبت د نورو اشیاو باندې چرګان هم په کور کې ډیر د انسانانو سره مینه محبت لري او په ډاګو کې ډیر نه پاتې کیږي، په کورونو کې ډیر پاتې کیږي. د دې وجې نه علماء کرام لیکي د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سره د کورونو نه په یو کوټه کې به چرګ اوسېده، هغه به اوسېده. عبدالرحمن صفوری رحمت الله تعالی علیه ذکر کړی دی او بعض واقعات د دې پاړه کمال الدین دمیری رحمه الله په حیات الحیوان کې ذکر کړي، بعض فواید هم دي. عبدالرحمن صفوری سے وای یو فقیر قاضی د لوی اختر ورځ راغله، اسم ورکړنو. قاضیان خو الله دې رحم وکړي، ډېر لږ به داسې وي چې هغې د شریعت په لاره باندې رواني. اکثره څوک یې د شیریني په بانه باندې خوري او څوک یو بانه څوک بله بانه، خو چې صحیح قاضي وي نو اجر د الله تعالی په نسبت باندې زیات دی، ځکه دی تکلیف ډېر وباسي او د انسانانو د روغې او جوړې کوشش کوي. د الله د دین فیصلې په دغې ځمکه باندې کوي او که چېرته الله مکه رشوت خور سو نو بس بیا تېنه بل بد سړی نه وي. دا قاضي وایي خپلې بیبي ته من کره سخت کال د قربانۍ د پاره څه شی نشته، دا یو چرګ لرو نو دغه به حلال کو، لکه قربانۍ د پاره څه نشته. کله چې دا قاضي لاړ د اختر مونځ کوي بېرته راځي دې دپاره چې اوس به چرګ حلال کم، چې راځي کور ته نو 30 ګډان ولاړ دي. دی د خپلې ښځې نه پوښتنه کوي دا چا راولېږل، دا د کوم ځای نه شول؟ هغې ورته ویلې خاونده ته چې کله جمعې ته تللې نو تا په دې وخت کې ویلې چې بیرته راغلم نو نور کور کې هېڅ هم نشته مګر دا چرګ به حلال کو، چرګ به حلال کو. وایي هغه خبرې ستا ګاونډیانو اورېدلې وي، هغې یو بل ته ویلې وي. هغې ویلې چې قاضي صاحب سخت کال قرباني نه لري نو یو کور ګډ راولېږه، بل کور ګډ راولېږه، بل راولېږه، نو 30 ګډان برابر شو. قاضي صاحب وایي خپلې بیبي ته اے زما بیبي محترمه، وي شاید زما په فکر باندې چې دا چرګ د اسماعیل علیه السلام د خاندان سره پاتې شوی دی، ځکه اسماعیل علیه السلام چې حلال الله تعالی د دې په بدل کې ګډ د جنت نه رالیږي. ما چې کله د چرګ د حلالولو اراده وکړه نو الله تعالی زما کور ته 30 دانې ګډان راولېږل. وایي شاید چې د دې واسطه ډېره ده د دغه خاندان سره. بهر تقدیر انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی په کور کې سپین چرګ اوساتئ، ځکه چې په کم کور کې سپین چرګ وي هلته د هغې کور شاوخوا ته شیطان او ساحر نشي راتللی، د هغې اثر او مکر هلته کار نه کوي. نو دا اثر پکې الله تعالی ایښی دی. عبدالرحمن صفوری رحمت الله علیه ذکر کړی دی، وای ما په یو مجموعه کې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک یو حدیث مبارک لیدلی دی چې هر چا د چرګ د بانګ سره یوه کلمه وویله، هغه کلمې دا ذکر کړې ده چې چا د چرګ د اذان په وخت کې دا وویلې لا اله الا هو الحي القيوم، لا اله الا هو الحي القيوم. وای دا چې چا د چرګ د آواز سره 15 ځلې ویلې الله تعالی به د 40 کالو ګناهونه معاف کړي. عجیبه خبره ده، 40 کالو ګناهونه الله ورته معاف کړي.
خدا فضائل دی ګوره مسائل نه دي. بل روایت کې راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ذکر کوي کله چې تاسو د خرم باړه واورئ نو د رب العالمین جل جلاله نه پناه وغواړئ. د خره आवाज خاصم بد ده. الله رب ذوالجلال فرمای ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین आवाज زما په نسبت هغه د خره आवाज ده. د خره आवाज ده بدترین. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې تاسو د خرم باړه واورئ د الله تعالی نه پناه وغواړئ، ځکه چې خر په کوم وخت کې رمباړه وهي نو د شیطان لیدلی وي. شیطان چې وګوري دی ورته رمباړه ووهي. او کله چې د چرګ بانګ واورئ اذان واورئ نو د رب العالمین جل جلاله فضل غواړئ، ځکه چې چرګ په هغه وخت کې اذان کوي چې فرښته وویني. ځکه چې فرښته وویني. بلکې یو قول د علي صاحب داغې نه نقل دی. علي صاحب فرمایي چې چرګ چې کله ډېر زوړ شي نو د هغې غوښه بیا فایده پرېږدي، بیا فایده نه ورکوي. هغه بیا څه ناسې سستي په وجود کې راوړي، ناروغي ده. او دې نه غیر کمال الدین دمیری رحمه الله ذکر کړی دی چرګ کې الله تعالی دا صفت یې ښیی دی چې هغه کم اندام خوري نو د وجود اندام ته د همغه اندام ته طاقت ورکوي. دا د حکماو خبرې دي. حتی دې پورې چې د چرګ په اذان باندې با ډېرو خلکو روجې به ماتولې او روجې به نیولې، خو هغه چرګ چې هغه با تجربه او خلکو به تجربه کړو. د دې وجې نه نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک یو چرګ ساتلی او د شپې د هغې په اذان باندې به دی تهجد ته پاڅېده. داسې نه چې ساتلی او ځان ته یې په کور کې و، خو طبعا زنانو به ساتلی و، ځکه چې دغه چرګ بازان ته نه ځان ته دلیل جوړ نه کړي. نو ځکه مې وړاندې ذکر وکړو چې یو چرګان ساتل دي او چرګان جنګول دي. جنګول نه روا او ساتل روا. استعمال د خوراک کې ډېر فائدې علماء کرامو ذکر کړي دي. حتی چې امام نووي رحمه الله په تهذیب الاسماء واللغات کې ذکر کړي دي چې سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ سره یو چرګو داغه په بانګ سره به د شپې بیدارېده، تهجد به کو. یو شپه چرګ اذان ونه که په سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ باندې سهار شه. کله چې سعید صاحب را پاسېد نو ډېر خفه و، تهجد مونځ ته نه پاتې شوی و. تهجد مونځ ته نه پاتې شوی. په دې باندې سعید صاحب ډېر زیات په قار شو، نو چرګ ته خیره وکړه چې الله دې آواز وچکا. وایي د هغې نه بعد بیا دغې چرګ تر وخت د دې پورې چې حلاله که هغې پورې بیا اذان نه و کړی. هغې بیا بانګونه نه ویلې، اذانونه نه ویلې. به هر تقدیر تر اخره پورې بیا اذان ونه که. نو که چېرته په دې نیت باندې خلک ساتي چې دا د الله تعالی مخلوق دی، په دې کې به الله تعالی بعضې کمالات یې ښوي، نو څه مشکل نه لري. بعضې خلکو ته به دا تعجب ورغورځېږي، هغې به وي چې اوهو دومره خبرې. په ډېرو روایاتو کې داسې د حیواناتو اثر په انسان باندې راغلی دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک یو صحابي ولید په یو پوستکي باندې کېناسته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وایي پاس دا څه شي پوستکی دی؟ مخکې به د توشکو په ځای باندې همدا استعمالېده. نو او ورته وایي قربان دا یو د درنده پوستکی دی، مثال په توګه باندې یا زمری او یا پړانګ. نبی علیہ السلام فرمایي پاسېږه ودرېږه، د دې عادت به په تا کې راشي. ګورې عادت منتقل کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو خان مساتئ، ځکه هغه په انسان کې کبر راولي. واړه حیواناتو ساتئ لکه پسونه او سیرلی، دا په انسان کې عاجزي راولي.
ګوره اثرات د بازو نه په بازو وي، نو په دې باندې که یو انسان دې د پاره ساتي چې دا د الله مخلوق دی، نو معنوي فایدې بعضې لري. رب العالمین جل جلاله دې زمونږ او ستاسو په ګناهونو د عفو قلم راکاږي. باقي مو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.